افغانستان ملي اردو ختمه شوې، نه د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ختم شوی، نه د افغانستان ملي سرود ختم شوی، او نه زموږ اشرف غني صاحب ختم شوی. دا ټول په خپل دیوان الحمدلله موجود دي. خلک دا وایي چې د افغانستان 3.5 لکه ملي اردو ختمه شوه او افغانستان سکوت وخوړ ختم شو. نه، الحمدلله زموږ په خارج کې چې هر یو افغان دی، هر یو افغان دا د افغانستان ملي اردو او ملي فوج دی. زموږ بیرغ هم په خپل دیوان دی، زموږ ملي سرود هم په خپل دیوان دی، او زموږ اشرف غني صاحب په خپل دیوان دی. او دشمن دی دا واوري چې دا وایي چې موږ 6 لکه 7 لکه فوج لرو. الحمدلله زموږ چې په میلیونها افغانان دي دا ټول د افغانستان فوج دی. د افغانستان نه خپل ځان قرباني او افغانستان سره ولاړ دي د خپل وطن دپاره به په هر ځای کې چې وي کار به کوي او دشمن ته به ماتونکی جواب ورکوي. او د هغې نه یو دا چې تاسې وګورئ چې باجوه سره استعمال وکړو. دا به انشاءالله زموږ د افغانستان چې هر یو دشمن وي، که داخلي وي او که خارجي وي، انشاءالله هغې سره به دا عمل کېږي. او یو خبره هم یاد ساتي، دا دهشتګرد ریاست د پاکستان په نوم دا ریاست، که زموږ هر یو افغان ته په خارج کې نسخان ورسېدو، ذمهوار به پاکستان وي. ځکه زموږ بل هېڅ دشمن نه لرو. زموږ دغه د پاکستان په نوم باندې دا ریاست او دا جنرالان او کرنیلان زموږ دشمنان دي. نو افغانان ورونو، موږ په تاسې باندې فخر کوو، په خپلو ځوانانو زه فخر کوم. تاسې هر یو سرباز هستئ، تاسې هر یو د احمدشاه ابدالي بچیان هستئ، او د خپل وطن دپاره به د خپل د ګران افغانستان دپاره به انشاءالله کار کوو په شریکه. او انشاءالله تاسې هر یو داسې وګڼئ چې تاسې دریشي اغوستې ده او تاسې 3 رنګه ملي بیرغ په ولې وانې دی او تاسې همیشه آماده اوسئ، په هر ځای کې راستئ. موږ نه د ګزار کار کوو، نه د هېڅ شي کار کوو، موږ نه جنګ کوو، نه هېڅ شی کوو. صرف دغه شان دي خلکو نه همدغه شان دي ویډیوګانې کوئ. انشاءالله دا د دې لپاره مرګ دی او دا د دې لپاره ایټم بم دی. ژوندي دي وي ټول لر او بر افغانان، ژوندي دي وي زموږ ملي سربازان، ژوندي دي وي زموږ په خارج کې افغانان. د نر بچي هستئ، په تاسې باندې موږ افتخار کوو. او خصوصا چې دغه فرانسه کې زموږ کم ځوان دغه اتل او قهرمان او کارنامه یې کړې ده، د ټولو افغانانو سترګې اوچتې کړي. سلامونه درته کوم. مور دې کښېني، ستا غوندې بچیان دې راوړي. زنده باد افغانستان، زنده باد د افغانستان 3 رنګه ملي بیرغ، زنده باد زموږ اشرف غني صاحب. خدای پاک.